ښه راغلاست درنونکو. نن بحث کې د حمداله محب پر وروستي سفر باندې خبرې کوو. د دې ترڅنګ د سیمې هېوادونو پر رول باندې خبرې کوو چې تر دې دمه پورې د افغانستان په کړنلارو کې د دې او پر وضعیت باندې څومره د دوی رول اغېزناک تمام شوی دی. پر همدې بحث لور بحث کې مو بلنه ورکړې ده د پوهنتون استاد ښاغلي سیف الرحمن ابراهیمي ته. ابراهیمي صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلاست. ابراهیمي صاحب پیل به لیدو چې په داسې شرایطو کې چې د ایران او امریکا کړکېچونو زور اخیستی دی، د حمداله محب سفر د سیمې هېوادونو ته څومره تاسو ګټور بولئ چې هلته بیا د ځینو سیمې هېوادونو مشرانو سره د لیدې کاته کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو د پوښتنې په اړوند باید دا ووایم چې په دغو شرایطو کې افغانستان لکه څنګه چې موږ پوهېږو ډېر ضرورتونه لري او داسې یو پالیسي بهرنۍ پالیسۍ په محور باید دوی تعاملات ولري منطقې سره چې بېطرفۍ سیاست غوره کړي. او تاسو وګورئ موږ له هغو هېوادونه یو چې د عدم انسلاک عضویت هم درلوده په دې سیمه کې، په اول نړیواله جګړه کې، په دویمه کې موږ بېطرفه پاتې شو. او افغانستان ته دا لازمه ده چې بېطرفه پاتې شي په دغه سیمه کې، نظر هغه التزامات چې موږ په سیمه کې لرو. موږ باید افغانستان د ګاونډیو جهاني هیوادونو د تعامل مرکز وګرځوو، نه د تقابل مرکز. په دغه اساس د افغانستان د سولې په اړوند باید موږ منطقي اجماع هم رامنځته کړو، ځکه د امریکې حضور دلته په افغانستان کې د موږ ګاونډیان دې ته په حساب اړ باسي چې موږ دوی ته اقناع ورکړو، دوی ته دا قناعت ورکړو چې د موږ خاوره، د موږ هیواد به د هیڅ بهرني ملک په خلاف باندې نه کارول کیږي. او په افغانستان کې سوله، په افغانستان کې ثبات د منطقې ثبات ده. او دلته به په منطقه کې د اقتصادي رشد لپاره دا زمینه مساعده کړي چې موږ د یو څلور لارې په حیث باندې په دې منطقه کې د تعاملاتو د تسریع سبب وګرځو. په دغه اساس د هر مقام سفرونه، خصوصا د ملي امنیت شورا مشاور ښاغلی حمداله محب زی، نو دا د منطقې اجماع لپاره د افغانستان د سولې په خاطر ډېره ګټه ده. اوس همدغه ته راګرځو چې د افغان حکومت کړنلاره د سیمې هېوادونو پر وړاندې څومره د پام وړ کیدی شي؟ ګورئ، دغه بهرنۍ پالیسي خو یو دا ده چې موږ کوم ضروریات لرو. په بهرنۍ پالیسۍ کې تا خپله جیوپولیټیک موقعیت، اقتصادي موقعیت، جیو اکنامیک موقعیت، حتی د ولس هغه بافت هم تاثیر لري په بهرنۍ پالیسۍ کې. دا څومره د موږ هغه ډیپلوماټیک سټاف دا کړي دي چې د افغانستان پرستیج په نړیواله ټولنه کې د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت نه د افغانستان په ګټه استفاده وکړي. متاسفانه په دغه څو کالو کې، خصوصا د ملي وحدت حکومت په وخت کې، د موږ ډیپلوماسي فعاله نه وه، ځکه دلته د احزابو نمایندګان راغلي وو، دلته په حساب شخصي ګټو ته ډېر کار کېده، نظر دې ته حتی د مقررۍ په بهرنۍ چارو وزارت کې د واسطو په بنیاد بېسوادانې استخدام کړي وو چې دوی ونه شوه کړی د افغانستان موقعیت، د افغانستان دغه کوم ستراتیژیک موقعیت چې ده، دا په دې منطقه کې په داسې یو موقعیت باندې بدل کړي چې دلته موږ ته ګټه راشي لاسته، او افغانستان نه د وصل د نقطې په حیث استفاده وکړي، او د افغانستان هغه موقعیت چې د هغه ضروریات چې دي و هغه تاریخ چې لري خپله دغه ملک په دې ساحه کې، نو د دې پیژندل ډېر مهمه و نړۍ ته. او دا لارې چارې لټول چې افغانستان باید وپېژني د یو بېطرفه هېواد په حیث باندې، او که چېرته په افغانستان کې سوله راځي نو دا به د منطقې د رشد او خودکفایۍ په خاطر ډېرې ګټورې داسې اندېښنې هم شته چې د ایران او امریکا وروستي جنجالونو ته په کتو داسې انګېرنې کېږي چې ګواکې د افغانستان پر وضعیت به هم اغېز وکړي. اوس حمداله محب د رایزانا په سفر کې ګډون کړی ده، هلته نور مشران هم د سیمې هېوادونو مشران هم ګډون کړی ده او خپله ویناوې دوی کړي دي. فکر نه کوئ که دغسې ویناوې کېږي، دا کنفرانسونه نیول کېږي، دا به دغو اندېښنو ته یو ډول ځواب وایي؟ ګورئ، یو خو دا ده چې منطقه‌یي هغه سازمانونه چې غواړي د اسیا په سطح باندې دلته بعضې داسې نهادونه راشي چې د اسیا مسلې خپله حل کړي، لکه د شانګهای ده، مثلا د سارک هغه د یوکو سازمان ده. نو دا سازمانونه د منطقې په خاطر، د منطقې د اقتصادي رشد په خاطر جوړیږي. ولی یو مسله چې راشو
چې دلته د امریکای حضور د په افغانستان کې او دغه کړکېچ په افغانستان تاثیر ولري زه فکر نه کوم. ایران مخکې هم لاسوهنه کوله په افغانستان کې امریکای ته جنجالونه جوړول نو تر خپله حده یې خپلې انرژۍ نه استفاده کړې ده. ولی یو مسله چې دلته اقتصادي مسله ده هغه د چین او د امریکا اختلاف ده. که چیرته موږ د چابهار بندر ته وګورو چې د ګوادر په مقابل کې په حساب یو بدیل کېدلی شي او امریکا غواړي چې د چین هغه تحرکات اقتصادي کوم تحرکات چې لري او کوم رشد چې لري دې ته یو مانع ایجاد کړي په منطقه کې نو ضرورت ده چې د چابهار په بندر باندې سرمایه ګذاري وکړي چې دا د ایران په منځګړیتوب د هندوستان سرمایه ګذاري وشوله او د افغانستان سره به د تجارتي اړیکې هم هغه زیاتېږي. امریکا هیڅکله په ایران کې مداخله نه کوي او ایران هم نه غواړي چې امریکا سره په مقابل کې واقع شي. د امریکا خوښه ده چې د ایران رهبري کې تغییر راولي. نور د ایران ستراتیژیک موقعیت که چیرته د امریکایانو لاسته ورشي دلته به د افغانستان ستراتیژیک موقعیت باندې تاثیر ولري. خو تر ډیره حده زه فکر نه کوم چې د ایران په رهبرۍ کې به دونه زر تغییر راشي چې امریکایان هلته سرمایه ګذاري وکړي. خو د سیمې هېوادونو هم دوی اندېښنې ښودلې دي. ولې د سیمې هېوادونو اندېښنې لري؟ رښتیا هم روسیې جنجالونو ته په کتو د دوی اندېښنې پر ځای دي که نه هسې دوی غواړي یو ډول ویره راخپاره کړي؟ تاسو وګورئ دغه د امنیت مفهوم په 21مه پیړۍ کې تغییر شوی ده او ډېر داسې هېوادونه دي خپله په اسیا کې داسې جهاني قدرتونه راټوکېږي لکه هندوستان شو، چین ده. تاسو وګورئ نو دا د امریکې یو تشویش هم همدا ده که چېرته دغه هېوادونه په نورمال شکل باندې پرېښودل شي چې خپل رشد ته ادامه ورکړي نو دا به د امریکې قدرت په نړیواله سطح راټیټ کړي. په دغه اساس باندې روسیه، چین دا ملکونه داسې کوشش کوي چې د افغانستان په سوله کې هم فعال رول ولوبوي او داسې یو د سول تړون په افغانستان کې راشي چې دوی تضمین کړی. وروسته له هغې نه امریکا ته دلته د لاسوهنې زمینه او د لاسوهنې لارې بندوي دغه ملکونه. نو دا ملکونه که چېرته خپله کې تعهدات ونه لري سره خپلو کې مثلا خپل پروګرامونه شریک نه کړي زه فکر کوم چې اسیا ډېرې منابع لري، اسیا ډېر قدرتونه لري، ستر قدرتونه دې کې راټوکېږي. دا د امریکې یو تشویش ده چې دې په مقابل کې دغه هېوادونه راټولېږي او یو سلسله اقدامات نیسي. ولی یو مشکل اساسي مشکل چې په اسیایي ملکو کې ده دغه مرزي اختلافات او هغه ایډیالوژیک اختلافات دلته دي چې د دغو د حل لپاره باید همدغسې کنفرانسونه دایر شي او په آینده کې موږ وکولی شو چې د اسیا په سطح خپل مسایل په خپله سره حل کړو لکه څنګه چې د شانګهای سازمان د همدې لپاره ایجاد شوی چې باید په اسیایي ملکو کې اوس همدغه شانګهای سازمان داسې نور سازمانونه دي د سیمې هېوادونو رول مسؤلیت تر دې دم په افغانستان کې څومره ادا شوی دی؟ زه فکر کوم چې دلته متعارض سیاستونه یو له هغو عواملو دي چې په افغانستان کې دوی ونشوه کړی چې فعال او مثبته رول ولوبوي. مثلا تاسو وګورئ د ایران او د امریکې اختلاف، مثلا د پاکستان او هندوستان اختلاف چې دا دواړه اسیایي ملکونه دي، د چین او د هندوستان اختلاف، مثلا خپله د روسیې او د ایران هغه اقتصادي اختلاف، د عربستان او د ایران اختلاف، دغه متعارض سیاستونه په اسیایي ملکو کې دا سبب د دې ګرځېدلی چې په افغانستان کې دوی داسې یو واحد سیاست چې د افغانستان د ثبات سبب وګرځي دې نه مخنیوی کړی ده. په دغه اساس باندې که چېرته موږ فعاله ډیپلوماسي او دوی ته دا قناعت ورکړو چې موږ کولی شو چې د دوو متخاصمو ملکو ترمنځ هم تعامل او داسې تسهیلات برابر کړو چې دوی ترمنځ هم د سولې، ثبات او د سازش سبب وګرځي، دا ډیپلوماسي باید موږ خپله کړو. بل اساسي مسله د موږ ډیپلوماټیک سټاف ته دا ده چې اقتصاد محوره ډیپلوماسي باید موږ په اسیا کې ولرو ځکه افغانستان د اسیایي ملکونو خصوصا د سویلي اسیا او د مرکزي اسیا ترمنځ داسې یو ارتباطي پول ده که چېرته دا رغول کېږي دلته ثبات راځي نو دواړه خوا د رشد سبب ګرځي. په دغه اساس دا قناعت موږ باید منطقې ته او د منطقې هېوادو ته ورکړو. فکر کوي دغه قناعت د منطقې هېوادونه موږ تاسو سره کړی ده که نه؟ که چیرې موږ ورته نه ده ورکړې له څه کېدای شي چې تر دې دم پورې موږ د سیمې هېوادونو قناعت نه دی ترلاسه کړی؟ نړیوال خو ډېر لرې دي. ګورئ په بهرنۍ پالیسۍ کې موږ باید یو واحد هویت ولرو چې
چې متاسفانه په دغه 20 کالو کې موږ واحد هویت نه درلوده. حتی هغه ډیپلوماټیک سټاف چې وټاکل شو د روابطو په اساس و، د خپلو شخصي ګټو په اساس و. نو که چیرته موږ دلته فعال ډیپلوماټیک سټاف ولرو او دوی وکړی شي چې منطقې ته د اقناع ورکړي، نو دا به د افغانستان د رشد سبب وګرځي او په افغانستان کې به د ثبات او د سولې د ټیکاو سبب وګرځي. ولې لا تر اوسه دوی نه دي کړي. حتی دغه خپله بهرنۍ پالیسي په داسې اساساتو چې 8مه ماده د اساسي قانون د صلاحیت ورکړی چې دوی یو مدونه پالیسي ولري. درسته ده چې جمهور رئیس غني هغه 15 حلقې تعریف کړي، ولې ډیپلوماټیک سټاف ونه شو کړی چې دغه پالیسي چې جمهور رئیس غني کوم محور د دې ټاکلی و دا په فعال شکل باندې تعقیب کی او وکولی شي افغانستان د یو منطقې او د سیمې د هیوادو د یو څلورلارې په حیث وپېژني او اقتصاد محوره ډیپلوماسي باید دوی غوره کړي. په رایزنا کانفرانس کې هند ترکمنستان د سیمې هیوادونو دوی یو ځل بیا خپلې ژمنې تازه کړي دي چې ګواکې دوی به د افغان سولې په پروسه کې خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. پخوا هم دغه ډول ژمنې کړي، اوس بیا تازه ژمنې کړي دي. فکر کوو د دوی د ژمنو ترمنځ به کوم توپیر شتون ولري؟ دا ځل به نتیجه ورکړ که نه؟ موږ په 3 محورو کې په هغه سیاسي لحاظ باندې په 3 سیستمو کې پراته یو چې د جنوبي اسیا سیستم ده، د مرکزي اسیا سیستم ده او د منځني ختیځ سیستم ده. نو 3 سیستمو کې کله تغیرات راځي موږ باید دا درک کړو چې دا په افغانستان تاثیر لري. یو اساسي مسله چې دا د انرژي مسله ده چې له مرکزي اسیا نه باید جنوبي اسیا ته انرژي انتقال شي او د دې لنډه لاره لکه څنګه چې ټاپي پروژه ده، داسې نورې پروژې کاسای ګازار پروسه ده، اسیا زړه هیوادو پروسه ده. نو دا ټولې هغه پروسې دي چې د اسیا ډېر غټ ماشینونه انرژۍ ته ضرورت لري چې یو غټ ماشین د اسیایي ملکو هندوستان ده او د ترکمنستان یوازینۍ لاره، ځکه دا هم وچ تمهات یو ملک ده. افغانستان چې د جنوبي اسیا سره ونښلوي او همداسې افغانستان کولی شي ترکمنستان لارې د دې هیوادونو لارې چین او روسیې سره اقتصادي اړیکې ولري. استاد که چېرې موضوعونه لرې لاړ نه شي نو اوس د دې ژمنو په لړ کې ایران هم ژمنې کړې دي چې دوی به د افغان سولې پروسه کې خپل همکارۍ ته دوام ورکړي او هیله مندي یې ښودله. په داسې وضعیت کې چې داسې هم اندېښنې شته چې ایران او امریکا خپل منځ کې پټې لوبې پیل کړي دي، یو ډول غواړي چې افغانستان په دغه مسایلو کې داخل کړي. اوس دلته پر ایران باندې څومره باور کېدی شي؟ رښتیا باید په ایران باندې باور وشي که نه چې دوی په رښتینې توګه باندې د افغانستان په چارو کې دوی همکاري وکړي؟ ګورې یو اساسي خطر چې ایران ته د امریکایانو شتون ده په دې منطقه کې، ځکه دوی ایرانیان غواړي چې هغه د شیعیزم پالیسي په دې منطقه کې پلي کړي او وکړی شي چې مثلا لبنان، سوریه، یمن، افغانستان دې کې هغه مذهبي ډلې ځان ته راجذب کړي چې تاسو ولیده په دا وروستیو کې د راج سلمان په وژل کېدو باندې دوی ډېر خواشیني وو او حتی ایران ته لاړل. نو زه فکر کوم چې امریکا د دې په لټه کې ده چې په ایران کې په رهبرۍ کې تغییرات راوړي او ایران په افغانستان کې څو مشخصې هغه ګټې لري او اهداف لري چې یو د سیستان د خاورې مسله ده، د هلمند د اوبو مسله ده چې سلما بند ته هم دوی یو سلسله ستونزې زیږولې، بله مسله د امریکې شتون دلته او د هغو ډلو ټپلو چې ایران سره دوی ژمنه لري د دوی د تقویت مسله ډیره مهمه ده ایرانیانو ته. یعنې هر یو په دې منطقه کې د خپلې پالیسۍ لپاره د خپلو ګټو په محور باندې تعاملات لري. نو دلته موږ ته لازمه دا ده چې موږ بېطرفه پاتې شو او د دوی مخنیوی وکړو چې افغانستان د دغو نیابتو جګړو میدان نور ونه ګرځي. اوس فکر نه کوي په زوره باندې افغان حکومت د ایران په مسلو په جنجالونو کې یو ډول ښکېل کول غواړي چې باید افغان حکومت هم دوی سره ښکېل شي؟ آیا اړتیا ضرورت لیدل کېږي چې باید افغان حکومت دومره دقیق دومره ژور د ایران په مسلو کې دوی داخل شي چې په سفارتونو کې دوی لیدنه وکړي، په هند کې دوی لیدنه وکړي؟ آیا رښتیا هم دغو سفرونو دغو لیدو کاتو ته ضرورت شته چې د ایران په مسله کې افغان حکومت باید دومره لیده کاته وکړي؟ ګورې د ایران وضعیت په افغانستان باندې پرته له شکه تاثیر کوي. د موږ تقریبا 1.5 میلیون 2 میلیونه مهاجر دي خپله په ایران کې. که چېرته هلته اقتصادي فشارونه راځي دا په افغانستان باندې تاثیر کوي. که چېرته په ایران کې ناامني راځي دا په افغانستان تاثیر کوي. د مخدره توکو قاچاق، مثلا د مهاجرت مسله، د اوبو مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې د موږ هغه سیاسي سرنوشت
بافت له ایران سره ورکړی ده. نو موږ ایران سره سرحد لرو. ایران په افغانستان کې فعال رول لري. حتی دلته په افغانستان کې د دولت په ټاکلو کې دوی نقش لري. د داسې ډلو چې دوی ګټو ته ژمن دي دوی په روزلو کې نقش لري، د قمندانانو په جوړولو کې نقش لري. حتی تاسو ولیدل چې طالبانو سره د دوی همکاري دا خپله د دې ښکارندوی ده چې دوی په افغانستان کې لاس وهي. نو دغه د منطقي هیوادونه چې دي چې د موږ اول حلقه د پالیسۍ هم باید همدوی سره په اړیکو باندې تعریف شي. د دوی وضعیت په افغانستان باندې تاثیر کوي. امریکا هم په یو شکل غواړي چې په دې منطقه کې واوسېږي او په دې منطقه کې د اوسېدو لپاره باید د ایران په رهبرۍ کې تغییر راشي. امریکایانو ته باید پاکستان خپله استراتیژي بدله کړي. باید طالبانو سره د توافقات وکړي چې هغې کې چین او روسیه دونه ښکیلتیا ونه لري چې امریکا ته نوې ژمنې ایجاد کړي په دې منطقه کې. ځکه چینایان او روسان غواړي چې داسې تړون رامنځته کړي د سولې چې دوی پکې ښکېلي او دوی تضمینونه له امریکا نه واخلي او دوی د طالبانو په مقابل کې تضمین ورکړي. څومره امریکایان ته دلته د شتون ساحه تنګه شي. په دغه اساس تاسو وګورئ د روهینګیا د مسلمانانو وضعیت چې د امریکایانو کړکېچن کړی ده. تاسو په هغه کې په یو دوه مسجدو کې په نیوزیلند کې په مسلمانانو باندې حمله وګوري. دا ټول هغه د امریکای پالیسۍ دي چې دلته په اسیایي ملکو کې یا د هندو مسلمان ترمنځ باید جګړې چې د شتون ولري یا مرزي اختلافات باید یا داسې ملکونه چې د دوی پالیسۍ پلي کړي او دوی شتون ولري. بله استاد یو بله اساسي مسله هغه افغان حکومت د دې دا لري چې ګواکې دوی ملي سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړې ده تر حده پورې. خو بیا دلته په کوردننه ځینې سیاسیون دې ادعا کوي چې په کوردننه نه یوازې چې ملي اجماع نشته سیمه ییزه اجماع هم جوړه شوې نه ده او نړیواله خو ډېره لرې خبر ده. رښتیا په کوردننه دغه کومې ګونګسې چې روانې دي دا حقیقت لري که نه؟ موږ سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړې که نه؟ دا اجماع به څوک رامنځته کړي وخت چې په یو دولت کې دوه سره وي او جمهور رئیس مثلا یو امر کوي د اجرایي رئیس بل امر کوي، هر یو ځان ته پالیسي ولري. په یو کنفرانس کې دوه نفره د افغانستان په نمایندګۍ شرکت کوي. نو دا اجماع به څوک رامنځته کړي؟ یوازینۍ لاره دا ده چې موږ په افغانستان کې د یو مقتدره مرکزي دولت لپاره کار وکړو، ځکه د دې مخالف پاکستان هم ده او ایران هم ده. نو دلته که چیرته موږ واضح داسې اساسي خطوط د افغانستان د پالیسۍ د تطبیق لپاره ونه لرو نو اجماع نه رامنځته کیږي. او دا قناعت باید ورکړو چې په اجماع کې د دوی ګټې دي د منطقې. تاسو د تاجکستان د سولې پروسه وګورئ. اوس همدغه ته راګرځو په لنډو کې تاسو راته وایئ چې د سیاسي جوړښتونو د بقا لپاره چې د شک په سترګه ورته ونه لیدل شي د سیمې هېوادونو ته نړیوالو هېوادونو ته څه کول پکار دي. بالاخره داسې یو اجماع دې رامنځته کړي چې هم د هغوی په خیر هم د افغانستان په حکومت یو لړ مسایل شته ده چې دا ستونزې زیږوي، لکه د چین دغه مخ په وړاندې اقتصاد چې دا یو کمربند یو لاره دې کې داسې هېوادونه را شامل کړي دي چې دا به یو سلسله هماهنګي راولي په دغو ملکو کې. ولې ستونزې چیرې دي؟ ستونزې هغه محاسبه ده چې بعضې ملکونه د افغانستان د ثبات په خاطر کوي چې د دوی ګټې په ثبات کې ډېرې دي او که ضرر یې په ثبات کې ډېر ده. او هغه زړې پالیسۍ هغه زړې نقصې چې د افغانستان په اړوند باندې دوی کوي دې کې باید تجدید نظر راشي. یو مسله د پاکستان ده. پاکستان د دا محاسبه وکړي که په افغانستان کې سوله راځي د دوی اقتصاد څونه رشد کوي. ولې دوی له دې نه ډارېږي که چېرته هندوستان راځي دلته سرمایه ګزاري کوي یا مثلا امریکا راځي سرمایه ګزاري کوي د چین خطر یا د ایران خطر یا مثلا ایران راځي سرمایه ګزاري کوي د عربانو خطر. نو دغه